زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم رازدار صحابي څوک؟ حذیفه بن یمان. زبردست حذیفه بن یمان. زبردست. دا څنګه مطلب دا څنګه رازدار و؟ رازدار ګوره جی لکه چې نبی اسلام به کوم د زړه کوم رازونه وو. فار ایگزامپل نبی اسلام به چې کوم جنگ تیاری کوله، چېرته به جنگ ته تللو، چې واټ ایور څه به هم وو هغه به زمونږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې د هغې سره به شیر کولو، هغې نه به مشوره اخیسته پکې او دا د هغې ډېر رازدار صحابي وو. په قرآن مجید کې ټوټل څو سورتونه دي؟ سورتونه خو ټوټل 114 دي. ماشاءالله زبردست. په قرآن مجید کې ټوټل رکوګانې پکې څومره دي؟ جی ټوټل رکوګانې قرآن پاک کې 540. زبردست. دا راته ووایه چې منزلونه پکې ټوټل څومره دي؟ منزلونه اووه منزله جی 2 منزله دي اور 14 سجدي دي پکې. سجدو تپوس مې لا نه کړ یاره منم دې مړه چې ورځي او انسان لا بیا داسې ښه تپوس پته نه کې او تا نه به مخکې کېږي. دا دوره پورې مې اورېدي چې بیا به د تورو هغه جنګ شروع کېږي، دغه ټکنالوجیانې دا به کار پرېږدي. او جی بالکل داسې دي. غزوه هند چې کله راشي کې به بیا چې کوم داسې کوم نیوکلیر سیزونه دي مطلب ویپن شو، دا سیزونه به کار نه کوي. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور ته به خبره ځي چې لکه صرف دا توري دي، دا سیزونه به بیا په هغې جنګ کې استعمالېږي. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار تاسو ته هرکلی وایي، په خیرالي وایي، تل ښاد او آباد اوسئ. قدرمنو را سره په څنګ کې یو نوجوان ولاړ دی، دی سره به یو څو خبرې اترې کوو او ډېر قیمتي نوجوان. زما په پروګرام کې زما په خیال چې دا پهله نوجوان دی چې ماشاءالله یو قابل، یو ذهین او یو ډېر ټیلنټډ چې ورسره د دنیا زده کړه هم کړې ده خو دغې سره د دین هم ماشاءالله ډېره زده کړه لري. نو قدرمنو دی لزم دی سره یو څو خبرې اترې کوو او بیا تاسو له راځم. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور څنګه حال دی؟ خیر ده الحمدلله. تاسو ښه یې؟ پروګرام کې ته پهله هرکلی وایو. ستاسو نوم څه دی جي؟ اویس باچا. ډېره مننه ورور. مونږ ګورو د یونیورسټو والا دې کې زیاتره خلک شته داسې څه پکې لکه ویل پکار دي معاشرې ته ضرورت دی د دغه خبرو. زیاتره پکې په ګډو وډو سر دي، زیاتره پکې ټیک ټاکو له ټیم ورکړی، زیاتره آیس وغیره نشې تماشې دا پکې هم زیاتې دي. ستا څه کردار دی؟ تا څنګه ژوند تېر کړه په دغه یونیورسټو کې دغه ځایونو کې؟ جی ټول ناول خو دا خبره ده چې اوسني کوم دور نوجوانان دي هغوی د قرآن پاک نه ډېر زیات لرې دي. دوی له پکار دی چې د قرآن پاک سټډي کړي، قرآن پاک کې چې د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم وګوري چې نبی اسلام څنګه زندگی تېره کړې ده، چې موږ هم هغسې زندگی تېره کړو چې یو کامیاب او یو مثال زندگی موږ تېره کړو. زما ټول دا ریکویسټ دی چې قرآن نه چې د دوري مه کوئ، قرآن لازمي تاسو سټډي کوئ چې قرآن کې څه دي، قرآن موږ ته څه ښوولي دي. نو دا به انشاءالله دې سره موږ زندگی به کامیاب وي او روښانه به وي. ماشاءالله زبردست. دا واحد قرآن دی، قرآن مجید دی چې دا تا ته تېره شوې زمانه هم ښایي، موجوده زمانه هم ښایي او را روانه زمانه هم ښایي. دا واحد په دغه قرآن کې د الله او د رسول په لار کې کامیابي ده. نور که موږ هر څومره منډې ووو که نه نو دا کامیابي نه ده، دا معمولی خبرې نه دي. ګوره دا خو هغه قرآن دی چې څنګه ما تا ته وایي چې دا موږ ته تېره شوې زمانه هم ښایي، موجوده زمانه هم ښایي، را روانه هم زمانه ښایي. ولې ښایي موږ ته؟ د موږ د فایدې دپاره. دا هغه کتاب دی چې زما په خوږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هغه باندې نازل شوی دی. دا هغه کتاب دی چې زمونږ ستاسو دپاره پکې خیر پروت دی. دا هغه قرآن دی، دا هغه کتاب دی چې زمونږ د دواړو جانو پکې کامیابي پرته ده. نن که مونږ وګورو نو زیاتره زما دغه ښکلی قرآن پاک دا اکثر په کورونو کې، په جوماتونو کې زیاتره په دې شګې پرتې دي، په دې دوړې پرتې دي، دا زویپان شوي دي.
د دې څوک د حفاظت نشته الان کې دا زمونږ د پاره یو پایده ده خو د دې نه مونږ ځان رستو کړی دی دا څه وجه کیدی شي جی بس که وګورې ډېر ماډرن دور راغلی ډېر ماډرن دور په وجه چې دی موږ دا کتاب چې دی که نه ډېر زیات موږ وروسته کوو نو فار ایگزامپل زه به تاسو دا وایم چې لکه زموږ نوجوانان چې زیاتر دي که نه هغې لکه د ټیک ټاک او په داسې واټ ایور ویډیوز شي پلیټفارم یې شوې دې ډېر زیات چې دی زموږ د دین نه ډېر زیات لرې کړلو په دې وجه هغې موبایل او سوشل میډیا ته لاس کو او دا قرآن پاک ته بند پاتې شو نو زه دې ته ریکویسټ کوم چې تاسو قرآن پاک ته لازمي ټایم ورکوئ لکه دې کې خو زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت دی په دې کې د زندګۍ یو مجموعه ده پکې نو دا زما ما دوره پورې اورېدلي چې هر څومره وخت ماډرن شي که نه هر څومره ټیکنالوژي تیزه شي نو دا به وایي کار پرېږدي بیا اخره کې تاسو داسې اورېدلي دا ټیکنالوژیانې دا ماډرن دور دا لږ وخت لپاره دی عرضي دی دا دوره پورې مې اورېدي چې بیا به د تورو هغه جنګ شروع کېږي دغه ټیکنالوژیانې دا به کار پرېږدي او جی بالکل داسې د غزوه هند چې کله راشي کې به بیا چې کوم داسې کوم نیوکلیر سیزونه دي مطلب ویپن شو دا سیزونه به کار نه کوي که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور ته به خبره ځي چې لکه صرف دا تورې دي دا سیزونه به بیا په هغې جنګ کې استعمالیږي زبردست زبردست پکار دی چې مونږ همدغه لار راونیسو کومه چې زمونږ دپاره الله او رسول ښودلې ده جی بالکل ډېره مننه خوشحاله وباد ډېره مننه محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی